کومه کس چې تاسې ګورئ دا د یو میلیونر جسد دی. د مرګ څخه وړاندې یې څو ځلې د ډاکټرانو څخه خواهش وکړ چې اولادونو ته یې حال ورکړي تر څو یو ځل د لیدو لپاره راشي، خو ډاکټرانو ورته دا نشو ویلی چې ستا اولادونو ته مو ستا پیغام رسولی، خو هغوی د ډېرو بوختیاوو له کبله نه ستا لیدو ته نه راځي. ښایي دا به د کورونا د وبا د وخت کیسه وي، خو که هر څه وي په دې کیسه کې لاندې پندونه او عبرتونه دي. که هر څومره مالدار یې بیا به هم یو ورځ د دې دنیا نه یوازې د خپل اعمالو سره ځي او ټول مال او دولت به دې درنه بل چاته پاتې کیږي. دویم، هغوی چې د خپل اولاد لپاره د هرې روا او ناروا لارې پیسې پیدا کوي او خپل ځان ته پرې د آخرت عذاب اخلي، انجام یې داسې کیدی شي. هوکې همدا د دې دنیا یو ستر او تریخ حقیقت دی.